تاسې ګورئ چې نن د خرغیو په یو سیمه کې چې دا علم آباد په نامه باندې دا سیمه یادېږي. په دې سیمه کې خلک د اوبو د راوړلو سره لاس و ګرېوان دي. تاسې ګورئ چې په خرو باندې لاندې د سیمې ځای څخه اوبه راوړي. خوشبختانه چې قمر خیریه بنسټ نن پر دې باندې وتوانېده چې د دې خلکو ضرورت ته په کتو باندې نن عملا موږ د برمې ساه دلته ودروله او انشاءالله په راتلونکي نږدې ورځو کې به دوی د ساه شهیداني او دوی به انشاءالله نور د دغه تکلیف او د اوبو د راوړلو ستونزه به انشاءالله په کامل ډول باندې حلېږي. دا به په شپږ وخت کې انشاءالله ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. شپږ ورځې ورځې به ادامه کوي. ګټ وروسته ګټ انشاءالله دې ورځو کې به انشاءالله له خیره سره تاسې د دې شهیدانو اوسېږي چې دا ساه به انشاءالله ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي.